نهاد جوانان مسلمان یا نجم چې د هیواد د مسلمانو ځوانانو ټولنه ده کوم چې د هیواد په اکثره ولایتونو کې خپل فعالیتونه لري. د دغه نهاد لرلید د اسلام د سمې پوهې په رڼا کې د ځوان نسل داسې روزنه او تنظیم چې د مثبت ټولنیز بدلون او ملي پرمختګ لامل شي. د نجم ډبره د 1490 هجري شمسي کال د کب میاشتې په 19 نیټه له ټول هیواد څخه د یو شمېر متدینو او ملي احساس لرونکو ځوانانو له لوري کېښودل شوې ده ترڅو د اسلام د سمې پوهې په رڼا کې د ځوانانو داسې روزنه او تنظیم وکړي چې په هیواد کې د مثبت ټولنیز بدلون او ملي پرمختګ په لاره کې فعاله او ارزښتناکه ونډه واخلي. نجم په خپل تشکیل کې لاندې مسؤلیتونه او برخې لري. د تربیت څانګه یا د څانګه د نجم د تربیتي نظام د پیاوړتیا په موخه د نصاب جوړول او تطبیق، د تربیتي نظام جوړول او مراقبت، د تربیتي برنامو ترسره کول. تربیت څانګه د نجم د تربیتي نظام د پیاوړتیا په موخه د نصاب جوړول او تطبیق څخه مراقبت، د نجم د منسوبینو لپاره د تربیتي برنامو ترسره کول او نورې مختلفې وظیفې په خپله غاړه لري. فرهنګي او رسنیو څانګه دا څانګه د ځوان نسل ترمنځ د اسلامي او ملي ثقافت د رشد او پیاوړي کولو په موخه د ادبي او هنري انجمنونو جوړول، د چاپي غږیزو او انځوریزو موادو چمتو کول، د فرهنګي سیالیو په لار اچول، د نجم د رسنیو مدیریت او پرمخ وړل، د نجم د ټولنیزو رسنیو فعال ساتل او نورې مختلفې دندې په غاړه لري. د متعلمینو یا تعلیمي څانګه نجم په ځوانانو کې د پوهې خپرولو او زده کړې ته د هغوی د هڅولو په موخه دغه څانګه هم په خپل جوړښت کې لري چې مهم مسؤلیتونه یې د علمي سیالیو جوړول، له تعلیمي او تحصیلي ادارو سره اړیکې ټینګول، د ځوانانو لپاره تعلیمي او تحصیلي زمینې برابرول، په علمي ډګرونو کې د ممتازو ځوانانو ستاینه، علمي او څیړنیز سیمینارونه او ورکشاپونه دایرول او د دې برسیره نورې مختلفې تعلیمي هڅې کول د دغه څانګې پر غاړه دي. د عامه فعالیتونو څانګه له ملي او نړیوالو مسایلو د ځوانانو خبرولو، د ټولنې په اصلاح کې فعاله ونډه اخیستنې، خلکو ته د خدمت کولو روحیې رواجولو، له ملت او امت سره د همدردۍ څرګندونې او په بېلابېلو قضیو کې د نجم د موقفونو بیان لپاره د عامه فعالیتونو څانګه رامنځته شوې ده. نوموړې څانګه په خپل جوړښت کې په بېلابېلو ملي او نړیوالو مناسبتونو کې کانفرانسونه جوړول، په ملي او نړیوالو قضایاو کې د اړتیا پر مهال غونډې او سوله ییز لاریونونه کول، د اړتیا پر مهال بېلابېل کمپاینونه په لار اچول، د طبیعي پیښو او آفتونو پر مهال د اغېزمنو لاسنیوی، د دیني پوهاوي لپاره د غونډو او ناستو ترتیبول، د بېوزله زده کوونکو او محصلینو کفالت او د نجم د ورزشي چارو سرپرستي ترسره کول. د اړیکو او ارتباطاتو څانګه دا څانګه د ځوانانو د ټولنو، مدني ټولنې، دولتي ادارو، ملي او نړیوالو اتحادیو او رسنیو ترمنځ د نجم استازیتوب او دوه اړخیزه همکاریو په موخه له مدني ټولنو او د ځوانانو ادارو سره اړیکې نیسي، په هغه ملي او نړیوالو ټولنو کې غړیتوب اخلي چې د نجم له موخو سره په تصادم کې نه وي. له دې څخه اخوا دغه څانګه نور مسؤلیتونه هم لري. د پوهنتونونو څانګه په یاده څانګه کې د پوهنتون محصلین په تربیوي، فکري، فرهنګي، اجتماعي او علمي او تحصیلي لحاظ لا پیاوړي کیږي او په دغه برخه کې د نجم منسوبین ورسره په مختلفو ډګرونو کې کار او هڅه کوي. مالی څانګه دا څانګه د نجم مالی بنسټ د پیاوړتیا په موخه د نجم له منسوبینو څخه د حق الوزیت راټولول، د وطنوالو مرستې جلبول او نور مختلف مسؤلیتونه لري. د تنظیمي پراختیا څانګه دغه برخه د نجم فعالیتونه هغه سیمو ته غځوي چې په کومه کې د نجم فعالیتونه نه وي ترسره شوي او هڅه کوي ترڅو په هغه سیمو کې چې د نجم له پوښښ څخه بهر دي نوې ساحوي ادارې ایجاد او په دغه برخه کې خپل هیوادوالو ته خدمت ترسره کړي.